دریم په هر هغه جامه کې لمونځ کول مکروه دي چې په هغه جامه کې ته یو معزز انسان ته نسی وروتلی. یا مثال یو د درنو خلکو مجلس دی، یو سرکاري حکومتي مجلس دی، یو د اعلی رتبی افسرانو امیران ناس دی، ته په دغه جامه کې یو د هغو مخ ته نسی ورتلی باندې شرمیږي. په داسې جامه کې لمونځ کول د مکروه دي. داسې کپړې او جامې چې ته اغوستي چې ته د هغو جامو سره د یو معزز انسان و مجلس ته نسی ورتلی، هغه عزت که دنیوي عزت دی که اخروي عزت دی. د سترو علما و مشایخو مجلس ته نسی ورتلی، او یا د لوړو افسرانو او د واکدارانو مجلس ته نسی ورتلی، په دغه جامه باندې شرمیږي، نو ستا په دغه جامه کې لمونځ کول دا مکروه دي. څلرم چې کله سړی په لمانځه کې پر یو شي باندې ځان تکیه کړي، د لمانځه په دوران کې یو سړی پر یو شي ځان نیولی، نو لمونځ یې مکروه دی، ما سوا د هغو خلکو څخه چې هغه معذور وي. د معذورو انسانانو ما سوا لکه سړي چې پر دیوال ځان تکیه کړی وي، یا یوه ستنه یې پر هغه یې ځان تکیه کړي، یا یې پر لکڼه ځان تکیه کړي، په لمانځه کې پر هغه تکیه کړي، داسې عام پر داسې طریقه باندې لمونځ کول دا مکروه دی. پنځم، په لمانځه کې یو انسان غاړه واړوي د کتلو دپاره، یعنی پر لمانځه باندې ولاړ دی، صرف مخ یې وګرځوي، یوې خواته راسته او چپه طرف ته یې مخ وګرځوي، د مخ په ګرځولو باندې لمونځ نه پاسېدېږي. البته لمونځ د کراهت څه نه دی خالي. یو په لمانځه کې سړی صرف سترګې واړوي، پورته وګوري، د سجدې د ځای څخه مخ ته وګوري، یا راسته او چپه طرف ته په سترګو باندې وګوري، په دې باندې لمونځ نه مکروه کېږي. البته که چیرې یو انسان د لمانځه په دوران کې خپله سینه د قبلې څخه واړوي، نو لمونځ یې فاسد سو. او که چیرې صرف غاړه وګرځوله، مخ یې وګرځوي راسته طرف ته او چپه طرف ته، نو په دې باندې لمونځ نه فاسدېږي، البته لمونځ یې مکروه سو. دغه رقم شپږم د لمانځه د کراهت صورت دا دی چې کله یو مسلمان ناست دی مجلس کې، ته مخامخ وده ته په لمانځه باندې ودرېدلې، نو لمونځ دې مکروه سو. یعنی یو دا رقم یو سړی په صف کې ناسي، ذکر کوي، تلاوت کوي، ته شاته په لمانځه ودرېدې پروا نه لري. یو دا رقم یو سړی تا ته مخامخ ناست دی، ته پر ده باندې مخامخ برابر پر لمانځه باندې ودرېدلې، لمونځ دې مکروه دی، داسې عمل به نه ترسره کوي.